راځي چې مرسته وکړو د بېوزله مسلمان چې نه لري دنیا کې هیڅ او ګرځي سرګردان. په وسه نه پره خاص کار غریبانو ته وایم که څه په وسه نه پره وروره ویډیو خو مخ ته شیر کړئ چې انشاءالله یو شتمن وروره پر موږ باندې خدای پاک مهربانه کړي هغه به د یوې پر ځای د 100 کورو لپاره موږ ته د بېوزله مسلمان چې نه لري دنیا کې هیڅ او ګرځي سرګردان چې نه اختر په ورځ باندې تقریبا موږ او تاسو خپل ماشومان لپاره بنګړي هم راوړو پوډینان هم راوړو نکریز هم راوړو هر څه سامان ته راوړو مګر پر همسایه مې پام فکر نه وي راسئ چې د ځان لپاره هم یو شی واخلو یو شی د همسایه لپاره واخلو زما ستا بچیان هم خوشحاله د همسایه بچیان هم خوشحاله او الله پاک وایي تاسو پر مځکې والله رحم وکړي زه به پر تاسو رحم وکړم راسئ موږ پر خپل همسایګانو رحم وکړو او الله پاک به پر موږ رحم وکړي د الله پاک ډېرې غټې غټې خزانې د شپې الهي مهربانه که پر دوی خپل بندګان چې نه لري دنیا کې هیڅ او ګرځي سرګردان چې نه لري دنیا کې هیڅ او ګرځي سرګردان راځي چې مرسته وکړو. جوړ بخیر ګرانو کتو په اورېدونکو کوم خلکو چې زموږ سره د غریب ولس لپاره د خوراکي توکو مخکې مرسته کړې یا راتلونکي کې کوي کور یې ودان الله پاک ته اجرونه ورکړي او په دا څو شپې کې تقریبا ډېری خلکو زموږ سره د غریبانو لپاره د اختر د خوشحالۍ لپاره د اختر لپاره د کپړو یا د ټوکرانو یا د چوټو یا د نور سامانونو کومک کړ دی الله پاک ته اجرونه ورکړي الله پاک دې هم په دې دنیا هم په هغه دنیا باندې دې ته اجر ورکړي. اخ ګرځي په ښارو کې رب غواړي خیراتونه اخ هغه ان شاء الله ته په دا ویډیو کې وینئ چې د غریبانو لپاره موږ کوم سامانونه تیار کړي دي چې دا چوټې دي کپړې دي او بل د ماشومان لپاره چوټې دي د ځوانانو چوټې دي پوډینان دي د دې د اختر لپاره د ماشومان د اختر لپاره د ګومونه دي بنګړې دي نو ان شاء الله د اختر هر دې شی پکښې دي نو دا به تقریبا پر ډېرې کورو باندې موږ چې نه لري دنیا کې هیڅ او ګرځي سرګردان. نو کوم ورور که چیرې کومک مرسته کول غواړي اوس هم یوه ورځ وخت لاسته ورور زموږ سره امانتاً کومک مرسته وکړي که په بازار کې یو چوټې په لاس راکوئ یا یو کپړې په لاس راکوئ یا خولۍ په لاس راکوئ یا د ماشومانو بنګړي تقریبا ټوله درزن یې په 100 200 300 روپۍ ده درزن الان په یوه درزن باندې تقریبا 5-6 غریبان لاچاره په دې باندې مضر کېږي نو څومره غټ خیر دی څومره به د دې زړونه به که دې تاسو ته دعاوې نه وکړي د دې زړونه تاسو ته انشاءالله تعالی دعاوې کوي. مریضان پروردګاره هیڅ وس د درملنې د روژې آخري مبارک شپې دي نو په دغه شپو کې کوم خیر نه کړي په دغه شپو کې خیر وکړي کوم څه هم خیر کړي دا بیا داسې وکړي لکه قرض تاسو وکړي د خپل زکات د خیرات څخه قرض وکړي بیا روان وخت کې قرض به تاسو ورته ادا کړي بیا نو اوس هم تاسو سره وخت ستا وروره په د آخري د مبارکو شپو کې تاسو هم د غریبانو سره مرسته کوی شئ. چې نه لري دنیا کې هیڅ او ګرځي سرګردان چې نه لري دنیا کې هیڅ او ګرځي سرګردان. نو ستاسو خواست کو پر غریب ولس رحم وکړي ډېره مننه کور ودان.